ما ته په سٹارټ کې مو ویل تاسو چې کینو نور به پسې کینی ¿Dónde que no es? دلته په ذاتي فایده پسې تاسو هیڅ کم نه راغلی داسې نه چا ذاتي لالچ شته نه چا ذاتي مقصد شته دلته که موږ راغلي یو په قومي غیرت راغلي یو خاموشه دلته موږ په قومي غیرت راغلي یو د قوم د حیا د عزت دپاره راغلي یو دلته هېڅ ذاتي مقاصد نشته په اول کې موږ ته خبره وکړه چې احتجاج کول دا موږ قانوني حق دی خلک د څه شي پورې احتجاج کوي ذاتي مراعاتو پورې احتجاج کوي که خپلو ترخوګانو او ګټو پورې احتجاج کوي موږ دلته قوم په سر غیرت کوو غیرت دا موږ قانوني حق دی خو یوه خبره یې نور سوتو چې داسې چیغې وال داسې شور جوړول ما راکوي به کې ورکوي ورکوي ورولي Da ګوډي نسه چې یو سړی یو میدان له وځي یو میدان له تاسو له خاموشي شو کنه او بیا په نرتوب وځي په نرتوب داسې ګولې ورول خلک ویشتل دا یو پکې کېږي خو ځان له به مخ نه رړوو غلطي پولیس ته پولیس داسې کوي چې څوک وایي را ولیرئ انسوکیس ولي انسوکیس ته ولي وره چې مونږ نه منډه کوو موږ ته ولاړ یو تاسو سره منډې وهو په خبره پوهېږو ګیس ته ولي ګولې راخلو دستي په موقع واپس یې لړه کوو ځان ته خلاصوو بل طرف یې لړه کوو داسې کوي را یې دلته څملو دلته کښېنو زه یې مه پرېږدو دا د بزدله خلکو کور دی چې میدان پرېږدي چې ولته یې په کور کې ګولې غورځوي تورسر یې ولي بېرته راته وولي په قوم مرګ ویر کو په قوم په حیا په عزت مرګ ویر کو په عزت د بزدلې مرګ بېرته په پلستان کې مرسي داسې راکوي دلته ناست یو چې دغه زرغونې څه کوي راکوي دا ټول پلازې چوک دی چې څه شی به ولرئ ولا چې پلور یې درولي چې سړی ولي ولا چې لاندې یې کړي دلته کښېنو موږ ناست یو شور مه کوو ګزارونه مه کوو منډه مه وهو هېڅ پروا یې مه کوو هېڅ پروا دا میدان دی اوس هم ناست یو پکې بیا به هم ناست یو یوه خبره صرف صوبایي حکومت ته کوو چې فوجي خو چلو چې ظالم دی سیکورټي فورسز او انټیلیجنس ادارې دا خو د کفر و جبر و بربریت اډې دي خو پولیس دا خو ما وطن بچي ما حفاظت دپاره یې زه یې ده خیر غواړم د پولیس وردي او د پولیس بچی زه یې ده دپاره هم امن غواړم زه نن د علاقې د امن دپاره الوتی یم زه نن صرف د خیبر و بوڼې امن نه غواړم زه د رنګرانو د حیدرآباد امن هم غواړم دا کم حالات چې ولته په تیرو کې دي بیا بوڼې لار کوز شول بیا دلته 3 کیلومترونه راغلل دا حالات حیدرآباد لرسي دا به د پېښور دماکو نه ډک شي زه د حالات ټیک کول غواړم موږ د فیصله کول غواړو نو چې نیت هم نیک دی کار هم سیده رہی قانون ته سیده رہی د قانون نه ننوتی پولیس بیا کم جواز جوړوي چې په مو باندې ډازې کوي دلته که یو کس نیم سرپسند وي زه یې سموم موږ سم هم کړل موږ ونیول موږ وویل سنډنه کوو یې نو بیا دا جواز مه جوړوي خپل خلک رالاګي دلته ورونی جوړوي نه جوړو دا ورونی چې ولې 100 ځلې مو وویله دا اوس دا واوري او دلته ورته ودرېږو څرګنده مو ولي د غلې ډز دمه کوي چې بیا پې منکرېږي لهذا پولیس د موږ بچي دي دره دغه شي خیال وساتي چې موږ پوره عمل احتجاج دی دلته به ناستو دلته کښېنو وزیر الله صاحب به موږ دا خبرې واوري وزیر الله یې دغه خاوره بچی رای دا د موږ د وطن بچی رای دغه ته پکور دي چې دا پولیس سم کړي دغه ځای یې وروسته کړي زه دلته دستي ناست یم دلته قوم جمع کوو
که ومې غوښتل چې زه بیا راول شم د کور کمانډر هاوس ته د وزیر اعلی هاوس ته ګنټه دوې پس ولا چې دغه زه راول شم خو ته نه د پولیس وروسته کې دلته موږ ناست یو کله چې ته پوه شې چې زه مخکې حرکات کوم بیا نه ګیله وکړه خو دستي دلته ناست یم دلته مې پرېږه په چا ګزار نه کوم څه شر مې نه خوښ کړی دلته ریلیکس پوره مې ناست یو لهذا وزیر اعلی صاحب د پولیس ته وروسته که د ډز ډز نه ما کوي دوه کسان یې پکې زخمیان هم کړل د وینې یې تاسو په کپړو پورې ګورو دلته تونونه وشول د پولیس ګوړه هم پکې ولګېدلو د هر څه روان دي موږ پرې خفګان کوو موږ سوال کوو چې د پولیس ته وروسته شي د قوم ته هم سوال کوو چې منډې مه وه وګوره که کله هم دلته مونږ ولدو چې نشته یو او دا ډګره خولي شولو دا روډ خولي شولو بس بیا ګیله مه کوه څه خو چې مونږ دلته ناست یو ګولې ته هم ناست یو تاسو ما تختو دلته کښېنو یوه خبره بله یې کوم یوه خبره بله یې کوم دا راواورېده خلک چې کم ویډ کې ګزار وکړو کم ویډ کې غلط حرکت وکړو ټیک ټاک یې خوله ماته کړو ویې وهو پولیس له هلته تلوسي ورکړو دا خلک چې مونږ نه نري دا به شرپسند وي دا به چر لګلې وي دا یې مونږ نه نري مونږ دلته په دغسې کې کښېنو او به چر لګلې وي پولیس خپل خلک دي سمبالوي رهې مونږ څه هېڅ لینا دینا سا کوکولا مسخرولا ایچا بیزتولا نوی روغلی پولیس چې کم کار وکړم غلط یې وکړم مو وختي په خبره وکړه بس نه کوو را یوه خبره ته کوم ګوره دلته که یو کاس دوه درې ایچا بیزتي کوو ټیک تو تاسو جذبات پې وي تاسو به خفه وو په قوم به خفه کېږو په وطن به خفه کېږو خو دا مړی را یو غام دی په دا کې به ارسا یوه بل له لاس ورکوو چې په خپله کې ارسا تقسیم در تقسیم شو 15 لاس پیل ته پاتې وو په ته کمزوري شوي به وو ټول پښتونه لمبر پرې په خندو شي دا پرېږدی دغه پښتنو ما چې موږ ونه شرموو ګوره دا ځای به هم کېږي په موږ کې به سړي م لګي تاسو ته به خدایو قرآن یاد وي چې زه ته ولګم چې تاسو میدان پرې نه خو برسه خو یو سوال ته کوو یو سوال ته کوو یو دلته به مشران ارڅي عزت یې مه کوو موږ هر سړی مشر دی ته به موږ رهنمایي کوي موږ له به لار وښیي موږ جذباتیون یو موږ به ورونی کوو مشران به پوهوي دلته مو په خپله یو ویړ کې وولو په تاسو کې به ولوړ وي خو د خپل پولې پټې پوره مې نه ولی زه پرې خفه کېدم پرې ډورېدم پرې زیرېدم چې ونه لګي سنډله کولو مې دغسې به موږ خلک بېعزته کوي وهي مې به خپل خلک مشران دي دلته به د مشران موږ ترسي موږ ته به خبره کوي سوال اولې ته کوو چې ټول له به عزت ورکوو بیا مې ته سوال کوو بیا مې ته سوال کوو خو هغې نه پس که په چا پوه شو چې دا چار لګلی او دلته د مشر بېعزتي هم کوي په پولیس ګزار هم کوي بیا مې ته سوال کوو چې ورونی مه کوو خو که بیا هم نه کېدله بیا هم خبره نه منله بیا به خپه کورسه ټیک شوه په زه ته سوال کوم پوره من احتجاج کوو سینه هم په انسوګیس وشلې ده سترګې هم پرې وشلې دی د خپلو بچیو پوره ذات دپاره نه یو قوم دپاره یو چې که قوم دپاره څوک وي خاموش کینو پولیس ته څوک خبره کوي خبره به کېږي موږ تلي نه یو کومه خبره چې کېږي مشران به کوي په مشوره به کوي و زه او ته به په مطمئن وو رقم بچی خفا دي او دا وي د وریرونه مې چې بار یې موږ افغان را وشړلو بچیا موږ د زنانه دا راک دا چې کوم خطرناک راک دی دی لګېدلی او وینه یې نه بندېده اوس تم سوال وکړو چې وبچیا دا لار دره کولو وکړو چې دا زنانه وبوسو تاسو خو دومره په جذباتو کې راغلي یو جذبې ته هم زه سلام کوم خو هغه یوه خاصې مړه وه چې بله دغه نه لاسه مړه وه د وینې لاسه هلته علاج نه کېدو ګوره په دا موږ پېغړو خو ما خفه کېږو مجبوري وه ښځه مړه کېده چې ښځه مړه کېده تاسو دومره ضد او دومره کینه څه لګوو موږ به تاسو په مخ کې وو کله چې تاسو کشران ویو چې مشرانو یار کولوو یې کنده خیمې هم درته راوړم تنبال هم ته راوړم زنده‌باد کشر اجازه پرېږدم تا پرې به دا مشران د سلوړیا کو خلو مشران نور هم اوس راغلل هغه بیماران مو یوړل کوز هسپتال ته تاسو باندې چې ډازې کېدې موږ ته غله رسېدلي وو کمپلیکس له
په کمپلیکس کې بیماران پرېښول چې څومره مشران دي هلته ویلوړ دي 10-15 مشران هم سره راغلل کپیل مولانا دا جب خان دا ټول دي سره تاسو ورماغه تو کوو تاسو چې څنګه خوښه وي هغسې به مو انشاءالله چې کوو او څه راخه تو انشاءالله ما په مو باندې ټوک لګاوه ما په بل مشر لګاوه والله بالله که عرب روپے ما تاسو په جذبه باندې وخورم عرب روپے زنده‌باد زنده‌باد مرداباد یا مړه کوم خبره چې وکړي مو تاسو خبر کړی مو خپل بیمار وخت سوال مې ته وکړم بیمار لا وې ته مخاور کړم مشرم بیمار دا مشره خبره وکړه गाड़ी वाड़ी भी कहना पूरा वाला की